السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ وای ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې وای خبرې نن په نوې بلاګ کې تاسو ټول ته هر کله وای ما نو راځي چې نن بلاګ شروع کو. امین السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر څه ټایم پاسې دی؟ بیګا څه ټایم ته شوی ته په ګاډي کې ټوله شپه ودوې نه څنګه نا وخته پاسې دی بیګا بای مونږ راتلو کنه ملم جبې نه نو دی په ملم جبه کې په ګاډي کې وده شو دلته را پاسې دو په سواد کې غول آیس کریم را واغستو هغه ماسې وبو شو وای نه خوړو ځکه چې دی ودو ها او دا د ملک سات خانو دا زموږ نیم مشر کشر روډ دی مشر نه کشر روډ دی او دا پرونه بلاګ ایډیټ کیږي او دیس چل گئی فیسبوک کوي ها نو ما چې نو ما خپل بلاګ ایډیټ کو بس اپلوډ مې و چانی کتل لاړ شي وای ګورای او اوس په غب شپ لګو نو چارته ځایم زموږ سره خبرې نن ټول ورځ چې دا کنه نو سټوډیو کې 13 شو اوس پورې مېلمانه ډېر تل راتلو اخترو کې سم کم کسان نور راغلي مونږ اختر کې نو کنه نو ډېر مېلمانه راتلو نو هغه سره او اوس مازیګر شو نو زما بس خپل کور ته تاسو بزان سره بوزم ما هم پورې وبلاګ کو چرته بزاینه زموږ سره باید بای بیګا دلته اوس مې تاسو کو زموږ په کلی کې باران شوی دی دا وینه موسم ډېر زیات صفا شوی ډېر ښکلی دی دې ټایم کې د اختر په 3 ورځو کې زما مازیګر چکر لنه موته نه سار وته ماړو چکر لوته نه ما په دې 3 5 ورځو کې په خپل کلی کې لکه چکر لګنه نو اوس مازیګر ټایم دی مازیګر ټایم کې هیڅ کاروم نه خو خپل کار زمایم کنه خو مازیګر کارونه نه کوم بس زوزم چکر لا بس راووتو مرګره را سرم دی او وزو چکر لا تاسو هم بوزو چرته ځایما بارانونو سره وبه زیاتې شوي دي دومره نه زیاتې شوي خو لږې لږې ګزاره یې کړې ده اوس چې سړی دې ځای ته راشي که نه نو خوند کوي ځکه چې د اوبو دا شور نه وي دې یو جدا خوند دی بل ورځ مونږ دې ځای ته راغلي یو که نه دې ځای ته نو په دې کې څنګه اوبه وي ورږه ښایم درته او اوس پکې څنګه دي اوس پکې داسې اوبه دي دا وینې باران سره دومره ښکلی موسم دومره ښه شوی دی لکه اوبه زیاتې شوي دي او بل ورځ پکې څومره وي ورږه درته ښایم په اوبه مې دا اوبه پاتې دي دا وینې نن زمانې چکر ته دومره تعدي وه که نه چې ما نن د مازدیګر مونځ هم نه دی کړی ایرو رانه چې ما نه مازدیګر مونځ کړی که نه څنګه رالم سټوډیو نو بس ډایرکټ موټرسایکل ودرو مرګی راغی وی چکر لګو بس ډایرکټ راووتم مازدیګر مونځ رانه هم پاتې شو اوس په هلته مونځ وکړم بیا به ستاسو سره خبرې اترې کوم भाई बस तैयार खरीदो वाला माहम बांगी हुई और मोबाइल कैमरा पूरा कार न कहीं او د دې ځای نه سړی نه کېږي چې لاړ شم ځکه دا چې کوم دلته چې کوم پرسکونه ماحول دی که نه سړی نه و چې زه به د دې ځای نه لاړی
خو خامخا یار کور ته خو به تلل غواړي نو بس اوس روان شو کور ته نو خبرې اترې چې یا به کور کوو نورې آی خدای خیر چپلې مې نه دي په خپو کړي هلته ښکته پرتې دي زه خپې 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 ګرځم حاجي نو زمونږ نن ورځ ولاګ چې دی سر ته ورسېدو نو سر ته نن نه دی رسېدلی بېګا رسېدلی و خو ما بېګا شاټ نه واغستی دا اوس په سار لاخلمه نو نننی ولاګ دومره و امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب هر څه چې هغه ټول ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت د راروان ولاګ پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان